دا د تا ته نیکو مبارک صحیح ده مبارک سلیم مبارک شه دکان دی وشو دا راکړه ماته اوه سلیم خان مبارک بس یو ارمان دی پوره شي بیا بل پسې پیدا شي بل پوره شي بیا بل پسې پیدا شي اوس خو کم پاتې نه ده بیخي نور ورسره کار نه لري خاج سلیم ارمان دې څه شی دی او څه ده بس خبره ختمه ده ښه له هر سره مخکې به دا سلیمه ولتړو چې دا ټول څونه 100 کیلو دی ښه راشه ودرېږه سلیمه نږدې راشه دکان ته پوهېږې په حساب ولې په نه پوهېږم 500 څو کېږي 500 ها ګیر مې کوټر به راځئ که نه کالیکوټر باندې ښه څلور څو کېږي السلام علیکم ورحمت الله شاته خو تاسو لوګو هم وینئ او نوم هم وینئ دلته موږ څه کوو دا به ټول دا قصه تاسو سره وروسته زه روښانه کوم منتهه دومره درته ما هغلته لیکلی سټور پروجیکټ بلډ بای قمر فاونډیشن همدارنګه اسلامي کوشش موږ یو همکاره اداره ده الحمدلله قمر بنسټ چې کله هم غږ پورته کړی دی ورونو هم موږ سره همیش لپاره لاس را کړی دی اوس مو اساسي کارونه خو مخکې هم کړي دي او بیا هم د دکانونو دې نه بعد به انشاءالله موږ ګورو چې چا کې دا توانایي او استعداد لري چې هغې خپله جاله په خپله پورې باسي په عامه اصطلاح هغې دې ته ځان حاضر کړي مطلب خالي د مالي امکانات نشتون هغه به ورته موږ برابر و نور به باقي خپل ژوند خپله په مخ وړي نو دغه لپاره موږ انشاءالله موږ همکاري ته تیار یو راغلي یاستو کونړ ته د چا د زړه ارمان پوره کوو څېره یې ډېره مشهوره ده تاسو سره ورځو موږ هلته سټارټ مو د ده نه واغسته ورځو ګورو یې غږ به ورته وکړو خبر شوی خو دی خو وستلی کور ته ښه دی خو یو سپی هم لري که نه دا ځای سره به شاید تاسو اشنا یې اوس به ځو نو مخلمه نو مجبور یو سلیم خانه و مسلمه سلیمو چرته یې ته راوځه که نه څونه ښایسته ځای دی ښایسته شنه غرونه او شنه فصلونه غنم یې مغه دی ماشاءالله رسېدلي دي ستړی مه شې اوه تک تور واسکټ السلام علیکم السلام علیکم جوړ بخیر تکړه صحت دی ښه دی خیرت دی قراري ده دا اواز دې لږ تیز که کنه چې خبرې خو خیر او خیرت قلارې بېغمه بېغمي ده زما تا سره خو جنګ پاتې دی دا چشمې خو دې اغوستې ده ماشومانو چشمې دې اغوستې ماشومانو تسمې ښه څنګه ته راځه تا سره خو جنګ جګړه په دې پاتې ده چې تا یو څو ویډیوګانې کړي دي ښه د تا په سر باندې خلکو ما ته میسیجونه کړي چې دا سلیم څه کوي دا سلیم څنګه بېلارې شوی ته ولې دومره بېلارې ولې څه کوې نو ویډیوګانې هغې کول ما خو نه دي کړي نو خو خوله خو د تا ده که نه خوله خو زما ده نو دا خوله دې بندېږي نه ولې نه بندېږي خوله خو تارتل غواړي وایي دا خوله ورته ګوره غلطې ویډیوګانې مه کوه او دغسې خلکو سره چې د خبرې کړې وې که نه هغه زنانهو سره ما ته وګوره دې سره نورې خبرې مه کوه شرم دی بده خبر ده صحیح ده موږ تاسو الحمدلله مسلمانان یو بیا اسلامي ټولنه ده بیا افغانیت دی بیا پښتونولي ده یو پردی زنانو سره خبرې تا ته ښې ښکاري ښې نه ښکاري نو بیا ولې کوې خو مس دغه راسه دغه کړی وی نو ښه چې هر څوک وي که نه آینده کې دا کار مه کوه صحیح ده ښه خبر نه ده دا کار به نه کوم اوس به خپله غریبي کوم خپله غریبي کوې ته دا دلته داسې کېده دغسې ماشاءالله سم قاري صاحب لاس نه به دې ونیسم چې ونه غورځي تا ما نه یو څه غوښتي وو څه دې ویلي وو چې دوکان دې غوښتلی و دوکان جوړ شوی درته که نه خبر شوی چیرته دی راځه چابي ولې درکوم چابي اوس هم تسلیم کړی خو لا نه دی درته کله ښه دا د سلیم خان ستا دوکان دی چا مسلم خان دوکان دی چا مسلم خان دا اوس لرې که دې خو ودرېږه دا ونیسه سره ښه چې دوکان خو ورته ښکاره شي دې خوا ته ودرېږه چې بسم الله به هم کو صحیح ده نږدې راشه نو ښه دا واخله دا د تا ته نیکو مبارکي
صحیح ده صحیح خدا خبر ده دکان په هغه وخت کې ته تسلیمو دی خو ته ودرې دی خو ته ودرېږه دغسې سپلۍ خو دې ډېرې ښایسته اغوستې دي داسې داسې راته ښه چې سره کې دی موږ ته یې شوقي داسې داسې کوي چې سپلۍ مې اغوستې دي زه خو دې پېژنې ډېر رانې ښه دا به خلاص کړو صحیح ده بسم الله بسم الله دا چور بټن ده بسم الله که سلیم خاله زه بسم الله الرحمن الرحیم راځه خیر شه زه ورځه ماشاءالله 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 مبارک مبارک سلیم مبارک شه مبارک شه دکان دی دکان دی وشو وش دا راکړه ماته اوه سلیم خان مبارک مبارک ورې راوخره بس که سړی بس که سړی دی ورک سلیم خان مبارک دی اوس د رومان او ځان دې صفا که نو ځان صفا که یو ارمان دې پوره شي بیا بل پسې پیدا شي بل پوره شي بیا بل پسې پیدا شي اوس خو کوم یو پاتې نه دی بیخي نور ورسره کار نه لري حاج سلیم ارمان دې څه شی دی او څه ده بس خبره ختمه ده ښه هر څه وشو که نه یو دکان پاتې و فاینل دام خلاص شو ښه دکان دې ماشاءالله ښه پوره ډک دی په نرخونو یې پوهېږې څنګه په لږ لږ په پوهېږې مقصد دا په سر چې دی که نه دا په څو دی دا به په زه په اویا ورکوم دا بیخي ګران ورکوې واه ته څو دی کوم دا خو یو شی دی که نه نه هغه ډیو دی او دا چې دی واو دی واو دی دا به په اویا ورکوم او دا به په شپېته ورکوم ښه بس دا نور خپل کال دی هغه هلته لیستونه شته دي اصلا کې داسې دی سلیم خو هم دلته وي مینهوال یې ښه زیات راځي او داسې تېرېږي دلته قیر سړک دی مخې سره پورته کومه ولسوالۍ ده غازي آباد ولسوالۍ ده ته دلته کښېنه که نه تشریف فرما شه ته کښېنه هلته نه نه پاک دی ځه هغه خو سپرې ده کښېنه دغسې خاص ترازو مرازو خو دې هم سلیمه شوې ده ماشاءالله ورښتیا ته راځه که نه چې اول پکې تا وتلو یو دقیقه صبر وکړه ډاکټر صاحب ته راځه صبر وکړه له هر سره مخکې به کې همدا سلیمه ولتړو چې دا ټول څونه 100 کیلو دی ښه راشه ودرېږه سلیمه نږدې راشه دې خوا راشه 40 کیلو دی 40 کیلو دومره مشهور ښه سلیم خانه امید لرم چې دکانداري د ښه صحیح ترتیب سره وکړي او نور به بې ځایه ګشت و ګذار یو خوا بل خوا هر څه به بند سلیم به خپل کور مخې سره د دکان کې مینهوالی چې راځي که سودا ترې اخلي او تاسو واقعا دا مو مقصد و مرام چې دا سړی یو څه کور ته واخلي که 10 روپۍ شاید یې اخلي که تاسو وسو تواني 10 ورته ورکوئ که 10 ترې اخلي 10 ورته ورکوئ هم به ستاسو صدقه وي هم به د دې د فامیل او د دې دومره غریبه کورنۍ تاسو ښکتلې ده که نه هم به دې ته انشاءالله یو څه کېږي او ځکه دا ځای کې یوازې د دې کور دی بل څوک نشته خو خل ماشاءالله ځي ورځي دا وي اوس مینه هم دلته ډېرونه پراته دي ښه 3 ولسوالۍ غازي آباد بل کوم یو نورستان دی یو ناړۍ ده ښه ناړۍ دغه بریکوټ دی بریکوټ هم دی ګوره که نه نو دغه خلکو چې هم دې طرف ته تېرېږي راځي او جوس یو شی ترې اخلي دې ته به یو څه کېږي دا خلک به موږ حق لري او الحمدلله قمر بنسټ چې څنګه واده ورسره کړې وه هغه دا هم ورته پوره شوه او خو تاسو نه خواهش مو دا چې دا سړی بې ځایه استفاده ترې مه کوئ غلطې مه استعمالوئ دا یو ساده مسلمان سړی دی دا چې څه ورته وایې که نه هغسې درته وي اوس یې ما ته وویل چې نور به سم نه کوم خو چې زه تیا خوا لاړم بیا همغه شی دی او بل ځینې ورونه دا وایي چې تاسو دا د ځان نه مه جدا کوئ داسې د ورونو چې موږ ګشت و ګذر زیات دی کله یو ولایت کله بل ولایت نو سلیم نشو کولی چې همیش له ځان سره وساتو ځکه د فامیل کې څوک داسې مشر لري نه نو دی به خپل فامیل سره وخت تیر کړي خپل غریبي به کوي او موږ ستاسو حق دا جوړیږي د ده په موږ حق دا جوړیږي چې موږ ته د مرستې لاس ورکړو بې ځایه استفاده نه غلطې خبرې نه ګډې وډې خبرې نه دا پښتو ټولنه مخکې مې هم ویل پښتو ټولنه ده د پښتو وطن دی ورسره نو یو چا سره خصوصا زنانو سره غږول بیا مختلفو لهجې باندې حتی خبرې دومره ورسېدې چې ته مې قبوله کړې وه دا څه معنی فضول دي فضول خبرې دي وخت ضایع کول دي سمه ده نو سلیم خان پاسېږه ودرېږه ته تشریف فرما شه که نه او خدای پاک درته نیک و بختور کړي او الله دې وکړي چې غریبي درته وکړي دا خو ډاکټر صاحب درته راوړي و نه پوهېږم چې شی شوي و که نه نو دکانداري به دې ښه صحیح ترتیب باندې کوي ښه ګروپ دې هم لګېدلی ترازو دې هم وشوه شوکیس فریزر دې هم وشو ماشاءالله دغه دی موږ ته پکې څه راکوې که نه
مبارکي کې چی راکې دا خو زه نه څکم دا خواږه نه څکم کم شي اخلي په دې دکان کې کم رای وراخلي چی شي خوند کوي ته ډېر چی خورې ته پکې خپله چی خورې دا خو ټول تا خلاص کړي نو بیا کدا کړې ها نه خورم ګپ در سره لګوم بیا زه اخر کې نه لګي اوبه اخلم هغه هم پیسې در کوم په یو شرط صحیح ده شي اخلي چې مشکل نشي راځه نو دې خو ودرېږم خو چاته به مفت یا فری شی نه ورکړي خو دا ګوره سلیم واده نه دی بل نه باسم کور کې دوه دی هغه واسطه خوشاله شم سړی چې راله واده کړی دا د سپاره وي دی خوشاله دی لکه سړي چې واده کړی مطلب په دې واده دومره خوشاله لکه واده ته چې خوشاله ته پوهېږې چا چې وادونه کړي هغې نه پوښتنه وکړي چې هغې خوشاله دي که نه واده پسې دې زیړی سو ها ډاکټر صاحب واده نه مخکې خوشاله که وروسته رښتیا وایې زړه خبره اوس خوشاله مې ایسته نه مړه ایمان یې پوره شوی اوس خوشاله یم نه مړه ایمان خاص یې پوره سلیم د زړه ارمان دی او سلیم ارمانونه وایي نو پوه شه دې کې به صحیح ها دلته شاته ورونه ولاړ دي د زړه نه ووایې که نه چې واده نه مخکې سړی مست وي او که واده نه وروسته مجرد کې سړی مست خدای دې غرق نه کړي واده چې دی وکړه چې چېرته ناست یې هلته به پاتې یې مچان به هم ځان نه نشي سړلی دې کې ډېر نفر دي نور ځایونه راغلي سلیم مینوال دي ومه چې قندار نه خلک راغلي او راغلي سلیم خواله خاص نو سلیم د دکان دی لپاره جوړ کړی ګوره چې مینهوال راځي مخکې هم درته ویلې دا دکان جوړ دی لپاره دی اوبه هم دې ځای نه اخلي نور مشروبات هر شی چې خو فري نه دلته به غټ ولیکې قرض بند ورته ووایه هلته وایه قرض بند که کوئ وروره قرض بند نسیه به شی نه اخلی که چا مقصد کې چا ویل چې نسیه راله دا شی راکړه کته هم ته وره خلاصه پورته هم ته خلاصه او نشهیي توکي خو نه خرڅې نه دا نه کوم شته اوس نسوار سګرټ شته کم دي شته پکې دکان کې دی که نه نو کم دي ته ښیي نه هو زه شکر چې شته نه نسوار سګرټ نشته دي او بس سلیم خان دکان سلیم خان جنرال سٹور ودان دی ها بس راځي ورته صحیح ده ما ته به دکان مې پوره شوی دی وروره یو سنګرټ پکې نشته او نثار نور شی پوره موږ نثار او سنګرټ نشې نه کوو نشې موږ پرېښي دي ښه زه چې مقصد اوس چې که ما ارمانونه څه پوره شوي دي دکان مې کم و دا دی پوره شوی کوټه هر څه مې برابر شوي بس نور که چا راته ویل چې یا کابل ته لاړ شئ څه بس ځه چې لاړ شو کابل ته د ګل مل د کې د زویم ولې زه دا دکان به په چا وکړې دکان ته پوهېږې په حساب ولې په نه پوهېږم 500 څو کېږي 500 ها ولې ګیر مې کړ کوټر به راځئ که نه کاریکوټر باندې ښه څلور څو کېږي څلور اته کېږي ښه یو خبره څه ده چې سلیم سره دلته تره زوی دی ماشاءالله ښه فعاله ځوان دی هغه ورسره کینی دی خو خپله باچا دی او پلار یې هم دی او یو بل ورو واهب دی که نه واهب به هم وي یو بل وړوکی وډو دی مکتب وایي هغه هم تکړه دی که نه مکتب وایي نو سلیم به هم دلته وي سلیم خانه سلیم ستا خو دینه کورم جدا دی او دلته نور څوک هم نشته څوک نه غلا ونه کړي که چا غلا وکړه اسمان کې پې ستوري ګورم شی خوده نه یم زه د شپې ویښ پاتې ورځې پې نه ګورم شپې پې ګورم ستوري خو شپې خو هسې ښکاري خو زه پې ګورم که نه هسې ښکاري د ورځې پې ستوري ګورم دا خو دې غلط ویلې دکان نه څوک غلا ونه کړي سلیم خان نه شي کولی ته نو چېرته به ورته شپې به هم دلته پروت یې او دلته نور راډونه ورته لګېدلي کټ بیا ته رانه باسم دلته کاتم یې په دې چوکۍ اسمانې ده باندې سملې ښه صحیح ده زه الله دې خوشحال لره نو موږ درنه لاړو ورور نه قاري صاحب ته اوس هغه وکړه نو اوس مقصد ته څومره راغلی زموږ مشر یې که نه مشر خو هم زه یم ښه مشر خو ته نو مقصد اوس په کور کې ښایسته بانګې دی که نه دا لاړ کوم لاړ شم غره د سر نبضه راکوزه کړم ډوډۍ موډۍ راوکړم نه خو اوس ناوخته دی 2 بجې 2 نیمې بجې شی خورې وروړې چې مشکل نشته الله دې خوشحال لره بس خدای دې په کار روزګار کې یو بوتل ورکړم چاله بوتل ورکړم کیمرامین ته ورکه زه کیمرامین ته بوتل ورکه خلاص دی او دا ما څه درته ویلي ما د سره جنګونه کړي چې ما ته یې سم نه راکړې همداسې شوه اوس خو نه خورم نه اوس خو نه خورم نه اوس خو خوند یې ونه کړه وایي چې وبې غواړم په خوله نو وبې خورم په څه ښه ده ماته شي
وای زه د څو نفره ښکارم یو نفر یو نو څو دې راښکته کړه 2 3 درې خوړی شم دغه یو دغه شی ودم ساتم دا خورم سلیم اخلاص وګورو که نه داسې کوم نه دی زمونږ وږي یاست پوه شوې موږ هم معمولي سر ته کتل ته راشه چې دا اوس مزه کوي که نه سلیمه دا دانه په څو دی دا خلاص سره درکړم دا شل دی خو دا ته وخوره لږ به زه وخورم لږ ته وخوره بسم الله که دا بوتل به په 14 درکړم دا په 80 روپۍ عام بازار کې دې خواهش وخوره یخچال دی بلکې ګرمېږي ته ولګم سر ګرم یخچال بند کړم ها ورو یې بند کړه ورو ورو سبا لږه واوره راوړم یار واوره پکې اوس هم پرته بیا به دلته ودرېږم سره نشه نشه ها نه زه خپل علاقه ما دا اوس بیرته اخلي نه مې زه رقم تاسو بس د دکان دی خالی کې یو څور کو هغه لسته ده کنه خدا په سو لاس دا په لاسو او دا په سو ده خلاص خو دا والا سل ورګه جذبات مې ورا کړه کړه هغه په سو ده هغه په دیش هغه په دیش ده خدیرش داغه او اویا داس صحیح شو پورا شو کنه صحیح شو حساب دی پورا راغی 100 روپے مې درکړې لاس اوسل لاس اوسل دا اویا شو او دیرش هغه چې سل شو صحیح ده لاس دی کیک سم ده زاره ما بيخن اوه دخل دا ګوره دخل دی خورا شو برکتی شو او برکتی شو تاسو څوک سودا کوي راشي کنه بسم الله کې پیسې خور کا مشرکان پیسې ولا مونږ ورکول نه پیسې ورته ورکنه او دې نو پیسې ورکه دا په سو ده سلیمه دا ویاره تعالی په دغه باندې درکم نو مقصد مونږ لګ ورورې کنه شپېته شولې نو دا سو سلو کې ورته ورکم دا د ګټه ګلاسونه چیرې دي ورکه ګلاسونه چیرې دي ګلاسونه په بازار کې ګلاسونه هغه چیندې راوړي بازار دی دا ګلاسونه به د باقي شو مشه دغسې اوس که مشه ښه بل څوک سودا اخلي راشي که نه څه غواړې ورور دا ما ته راکړه دا ایسته ورکړه ورته ورور چی غواړې 2 سټینګ ورکړه سټینګ په څو دی په مقصد په 80 روپۍ دی سټینګ په څو دی سټینګ په 10 دی راوخله 2 سټینګ ورته همدا سټینګ ده یو بل هم راوخله ورته سره ورکړه سره دا 2 سټینګ څو صحیح ده سلیم خان دا سټینګ دی څه دی دا دانه په 10 دی تا ته څو درکړي دی هلک کم دی ښه 10 شپېته کېږي ته به بېرته ته څو ورکې 40 پکې بېرته ورکې دخل دې خلاص که ښه میده نشته میده پیسې لرئ سلیم دا 2 کیکونه وره ښه 2 کیکونه او بل څه ورسره دیوالو کوزې یو کیک دا دیوالو کوزې او دا د یو کیک تا 500 ورکړو پوره شوې ته ها صحیح شو ها دا دې واخله د دې ورور چې 2 سټینګ و ښه 2 کیکونه هم ورسره ورکړه او بس حساب پوره کېږي نه کیک په څو دی دا شل دی که دیر لس دی لس دی ښه زه به 15 ورکوم چې ورونه مې دي کنه ښه دا واخله ورسره تا څو پاتې کېږي دا ورته پاتې پرېږده ښه لسګون خو دا دی ها دا دی د ګټې راشه څومره یو دقیقه کې څومره وکړه سلیمه دا د 200 د 300 د 380 روپۍ یو دقیقه کې کړه ظالمه اجي صاحب دلته چې څنګه دا ځوانان راځي داسې نور هم ډېر راځي د ښکته ولایتونو نه چې د سلو په سامان ته واخلي 500 تور کې ټولو ته پرېږدي نو دا هم ځوانان چې راشي که سلو په ورکړي او د شلو په شی واخلي دا خو کامرمن هغه ورته پرېږدي دا بس الله یې ټول د خیر و برکت ورکړي چون د سړی ساده دی نو چې راځئ دا د یو ځای شو چې دی بلته همیش وي خو یو کار وکړئ چې دی ځای نه وړئ مه بل انتقال مه کوئ غلطې ویډیوګانې ترې مه کوئ نور بند دی او یو دې دغه چې دروازه غوندې واک چې څوک داسې نه په چې چوکیس په پاسه راوړم دا به شوکیس ښه ویډیو بیخي اوږده شوه سلیم سره ګپ مزه کوي خوند کوي الله مو تاند خوشحاله او آباد او سوکال لره که چېرته تاسو هم غواړئ دغسې یو سټور یا دغسې یو دوکان دغسې مظلوم خلکو ته جوړ کړئ نو موږ سره په دې کاروان کې کوئ چې برخه واخلي واتساپ نمبر شته آنلاین مرستو لپاره لینک شته فقط $800 باندې ګوره دا شوکیز د د یخچال او د المارۍ
د مکمل دکان د سیستم جوړول هر څه ټول د اواز پاتې سو امریکایي ډالر باندې موږ دا کړی دي نو ان شاء الله سر په سر راغلی او سبا پاتې هم دي الله مو خوشاله لره ډیره مننه عزتمن شو ویډیو سره شریک کړئ او سلیم سره هم خدای پاماني کو بیا کوم خراغ بیا به سره وغو سم ده ډیره مننه ترن صحیح غاړه راکړم موږ د نوځو خدای پامان صحیح